افغانستان د یو خپلواک ملک او د اسلامي نړۍ د یو مهم غړي په توګه تل له نړیوالې ټولنې سره د متوازن، مثبت او مسؤلانه تعامل غوښتونکی دی. د افغانستان اسلامي امارت اصولو او ارزښتونو د ښه ګاونډیتوب د اصولو د سیمه ییزې همکارۍ او متقابل درناوي په چوکاټ یې هڅه کوي چې خپله متوازنه او د افغانستان د ملت پر مشروع ګټو ولاړه بهرنۍ تګلاره پیاوړې وساتي. قدرمنو ګډونوالو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن موږ د افغانستان اسلامي امارت او د روسیې فدراتیف ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د نوي پړاو شاهدان یو. د روسیې فدراتیف دا په حقیقت د روسیې دولت لخوا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه او د رسمیت پیژندنې په برخه کې د روسیې فدراتیف دا په حقیقت او واقعیت ولاړ اقدام د مثبت تعامل، باور جوړونې او د دواړو ملکونو ترمنځ د رسمي اړیکو د پیاوړتیا په لور یو مهم ګام ګڼل کېږي. موږ چې څه خبره او څه تعامل د چا سره ولرو یا کومه هوکړه وکړو، هغه کې مستقل یو، داسې خنډ نه پکې راځي چې څه مو وویل هغه مخکې ځي. افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هېواد دی، د چا په فرمایش او د چا په ارادو باندې نه چلیږي. وکې مو وکې ده او کار انشاءالله په تعهد او په ژمنتیا باندې مخته وړو. نو غوښتنه مو دا ده چې تاسې هم داسې زموږ سره په تطبیقي او عملي برخه کې په مهمو چارو کې چې اقتصاد او تجارت او زراعت او مختلف پړاوونه دي په دې کې زموږ سره همداسې مخته لاړ شي.